د حضرت برا بن عازب رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ باندې تقریر کې دا خبره موږ ته بیان کړ چې نن ورځ نه د اختر په ورځ باندې خاص کارونو کې زمونږ ټول ناولنې کار چې هغه دا چې د الله په حضور کې موږ مونځ ادا کړو، د اختر مونځ وکړو. چې کله د اختر لمانځه نه لاړو بیا قرباني وکړو. چا چې په دغه طریقې باندې زمونږ په دې طریقه باندې کار وکړو، اولې مونځ وکړو بیا قرباني وکړه، دا قرباني صحیح ده او د ادا شوه. او چا چې د اختر لمانځه نه مخکې قرباني وکړه نو دا قرباني د غوښې دپاره کړې وه، او چې غوښه وخوري وغیره د دې بل حیثیت نشته. د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانان ورونو، مخکې دا مثلا ضمناً بیان شوی وه، اوس صراحتاً حدیث کې راغله چې د اختر په ورځ ټول نه کې اولنی کار چې دی هغه د اختر مونځ دی. اختر مونځ به کوئ یا بیا د اختر لمانځه نه بعد قرباني کول دي. که چا د اختر لمانځه نه مخکې قرباني وکړه، نبي علیه السلام د حدیث دا معلومه شوه چې د قرباني د غوښو دپاره کړې وه، خپل خوراک دپاره کړې وه، دا قرباني نه ده شوې، دا قرباني ونه شوه. لهذا بیا د هغې دپاره به بل حیوان اخلي، بل پسه به اخلي، بیا به قرباني کوي. نو کوشش دا وکړي چې پکې غلط نشي چې د اختر د لمانځه نه مخکې قرباني ونه کوي. یو کس داسې وي چې هغه نه د اختر مونځ لاړ شي، مثلا په کلي کې اوسېږي او دې کې اوسېږي، هلته اختر مونځ شو او تا مونځ نه دی کړی او تا نه مونځ لاړو، جمع ده نه لاړه، اوس ته قرباني کېږي، د اختر مونځ وشو. مطلب دا چې د اختر د لمانځه نه مخکې قرباني نه کېږي. اوس که ته کلار وده وې کور کې او اختر مونځ وشو، د وروسته راپاسې او اختر مونځ وشو، نو اوس که تا مونځ نه یې کړی قرباني کېږي، خو د اختر د لمانځه نه مخکې به قرباني نه کوي. اوس تا ونه که تا خوبونه کول، تا نه مونځ پاتې شو، بیا اختر مونځ وشو، بیا قرباني صحیح ده، قرباني کېږي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.